جلکې د سرو ګوتو په څوکو دا 35 ګروپ وړو خلای دا دستا مالال سترګې راتخوند وکوي انځر کنه په انځر کې جوړ شوی دی بیا ملګری ډېر لري نه دو خیمه سره لمبه تمان سامانا ملګری د ژوند ولګدا جانانا وخت په زړګي ولګدا 2000 روپۍ اوس پر لاړې دي یو دومره خو هم پسې ولاړه چې په کنډو باندې کې دوی هاي دما قدرمنو لیدونکو تڼیوال پارک ته نن د شپې راغلی یو تر څو ستاسو لپاره د اختر یوه بله ډېره په زړه پورې خپرونه ستاسو لپاره ولرو زه حکیم الله آفتاب یم قدرمنو لیدونکو موږ د ښو ځوانانو سره په همدغه پارک کې خبرې اترې کوو غږیږو له دوی څخه به ترنمونه هم اورو نو ځوانان را سره دي سلام ستړی مه شې وعلیکم سلام ښه جوړ یې مننه نوم دې څه دی او له کومه ځایه دلته راغلی یې نوم یې لیک جان خنجري د شمبل د ډپانو کلي نه راغلی یم دلته څه وخت راغلی ماسپښین مازدیګر همدا اوس والا مازدیګر راغلی یو دلته رش ډېر و خو اوس راورسېدو اوس پارک ته داخل شو څو تنه ملګري راغلی تاسو په خپله کم از کم یو 15 نفر یو جالب خدا څه تیری ځایونه دي لکه پارک ته راغلی زنګیو کې وزنګیو دا رش دا خلک دي او شبندرونه دي جوړوي نو تاسو هغې ځای څخه دلته په څه شي کې راغلی ولا د کریې موټر کې راغلو د کریه و موټر پیسې تا ورکړې که کوم بل ملګري د ورکړې که سره راټولې کړې مو نه ټولو ملګرو را سره واچولې څو څو روپۍ کریه ده مونږ خو سپیشل روانې و موټر دې ځای ته 1500 روپۍ یاره کم از کم 2000 روپۍ اوس پر لاړې دي د یو ملګري نه که چېرته د 10 میلیونه افغانۍ پیدا کړې که نه نو ته به څه پې کوې لومړنی کار به څه شی پې کوې سلام ستړی مه شې وعلیکم سلام خیر جوړید مننه ستاسو نوم زما نام عرفان پټان ښه د کوم ځای د شمال ډنډپانو کې دی اور الحمدلله ښه ده سمه ده مهرباني ستاسو نوم شه محمود ستوریم د تڼۍ څخه په خیر راغلی یې شکر دی چې تاسو ښه وایي سمه ده ستاسو نوم نوربت شاه خوشدل تڼۍ راغلی یم له کومه ځایه راغلی یې تڼۍ نه څه وخت راغلی یې ماسپښین یوازې راغلی یې نه نور ملګري هم راسره دي سمه ده اوس به له دغه ځوان څخه زمزمه واورو بس دا د زمزمه کې مې ورسره واخلو سمه ده د سرندې وچه لرګیه غږ د نارای دی پرې کوي د غږونه دومره خو هم پسې ولاړه چې په کنډو باندې کې دوی هاي دما ما ویل یوازې زما یارې او زما یارې د اختر ټال یار سړه د زنګوینا غم دې بوتله ساره نیم کا یا ساره نیم کا دو خیمه سره لمبه تمان سامانا کلی کې هغه ځوانان نشته چې ډېر خیال پې کو ګوړل ور مې ګناه یعنی خو تګړه مخ نه کړه اوسې چلانډه پرې کوې ژړا روزینا وطن کې هغه ژڼې نشته چې دې توپک نه بې ویستلې و تونګونه مدې ته وې منل دې نه کړل ورینا جلکې د سرو ګوتو په څوکو
دې په داسې ځای کې روکا په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي خدای دې په داسې ځای کې روکا په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي چې نیم دې وخورم نیم دې جوب ته وچومه ډولۍ تخیږي جلګۍ د سرو ګوتو په څوکو په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي درګي تمایا یا چړنګ شه په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي درګي تمایا یا چړنګ شه په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي درګای د دې ګولې په رنگ بوشینا په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي سرو ګوتو په څوکو په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي دومره خو هم پسې ولاړه په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي دومره خو هم پسې ولاړه په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي چې په کنډو باندې کیدو وژړې دما په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي چې د سرو ګوتو په څوکو په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي جانا سترګې مې ډانډې په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي خپلې جانا سترګې مې ډانډې په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي زه یې په غوړه ګرځېدم ورول وېدم کوکو ډولۍ تخیږي کوکو کوکو ډولۍ تخیږي جلګۍ د سرو ګلو په څوکو په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي کوکو کوکو ډولۍ تخیږي سترګې خو تو ور کړې خدایا په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي سترګې خو تو ور کړې خدایا په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي دا تر وړای په سرګر جوړ کړې دینا په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي جلګۍ د سرو ګلو په څوکو په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي کوکو کوکو ډولۍ تخیږي سترګې د تورې کراوزه په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي سترګې د تورې کراوزه په کوکو کوکو ډولۍ تخیږي دستا ملال سترګې رټ خوند کوي ډولۍ تخیږي جلګۍ د سرو ګلو په څوکو ډولۍ کوکو ډولۍ تخیږي کوکو کوکو ډولۍ تخیږي ډېره مننه یو چکچاک خو ته وکړې چې چاته خوان ورکړی وي ډېره مننه خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ ډېره مننه جار قربان له ټولو مسافرو هم هیله کوم چې تاسو له موږ سره مل پاتې شئ سلام وعلیکم السلام ستاسو نوم او له کومه ځایه راغلی دلته نوم مې مسعود همکار دی تڼیو څخه راغلی یو څومره وخت کېږي چې دلته راغلی یې والا داسې نیم ساعت کېږي چې راغلی بس ملګري مکمل سره دی 35 ګروپي 15 نفر یې مکمل سره دی والا ښه شولې ښه تازایدانه تازه کیر سره دی ښه ساتم تیر دی والا داسې یم چې زه تیر سال سره وتلی یم بس په کلینا چا ټوپۍ سیکتې سر هر رقم کاسر سره دی ستاسو نوم څه دی جار آفتاب صاحب ما نوم په خپله سره رئیس سامان تڼی د تڼیو څخه راغلی ها تڼی و چې درګي ډانډې څخه نه راغلی دلته د ساعت تېرېږي که نه والا بیخي شکر الحمدلله غره کې سات الویر 15 کنه ښه سات تیر دی وړه ښه تازه ژوند کې سره راغلی دی والا آفتاب صاحب خامخا کنه غره کنه شاو کمات نه لري کنه غره کم ته غوړه سره ښه صحیح لونه ایمینه لرم دا د په څه شي کې جوړه کړې دغه غوړه والله تسپید دي کنه دای دته یای انځر کنه په انځر کې جوړه شوې دي بیا ملګری ډېر لري زینه مو ته ډلای کړی سمیع الله تل صاحب سره ما شختر د مبارک شه خیر صاحب تاسو تمام ستړی مشه ډېره مننه اختر ته څنګه تېرېږي الله دا رزشي بيخي خطرېږي خوشاله یې په دې اختر کې بيخي تازه څومره وخت کې چې دلته پارک ته راغلی یې والله مخول منځینار سره ولید کا خریدنی ساتالي څومره وخت به نور په همدغه پارک کې تاسو تېر کړی والله بس ملګری میګ بعد لاته وی یوه ټپه خو راته ووایه
والا رانویره شوه. سلام وعلیکم سلام. ستاسو نوم نوم مې محمد جمال. کوم ځای نه راغلی؟ درګینه یې دا ملګری دا 35 ګروپ وړه راغلی دی. 35 ها 35 ګروپ وړه راغلی دی. نو ته د ټولو ملګرو څخه جلا برېښې نو ولې؟ ولای کې خو باز نه ملګری تیر سره غولې دي زه د په کله شوقي یم بس آری چې خپل ته بیا تا. صحیح ډیره مننه. سره قبل ملګری سلام. وعلیکم السلام. تاسو خیر یم. مننه. کوم ځایونو ته تر اوسه پورې چکر لګولی دی؟ مزدګارم د سره کړي لري ته خطلې شپم د پارک تر ورسوله. ټول ورځ خاصه یاره تیر شپه. دغه پارک ستا لپاره جالب څه شی دی؟ والا جالب خو اینو مر څنګه یې څه څه ما خېړاوي هم پر ډېر جالب وي. که 10 میلیون افغانۍ د پیدا کړې لومړی به کوم کار پرې کوې؟ لومړی به دا کوم ټول ملګری خط حساب ستوما. ډیره مننه. د ګدر په غوړه لیکړه زګوریلا خان زاولاګداما ولګدام جانان وچ په زړګي ولګدام جانان وچ په زړګي ولګدام. ډیر علي چې چیرې څه وخت مې تو دا شیرین یورا چې چیرې څه وخت مې تو دا شیرین یورا د تیرے خور وقت میں زړه نه دیر کوي نا خان زاولاګدام ولګدام جانان واش په زړګي ولګدام جانان واش په زړګي ولګدام. ډیره مننه. خوشاله اوسئ سلامت اوسئ خوند وکړ. ډیره مننه کوم. تاسو ټول مننه مسافرو. کومنټونو کې راته ولیکئ نورې ویډیوګانو کوم ځایونو کې درته جوړې کړو.